نړۍ هیڅ کله د دې په شان ته داسې څه نه دي لیدلي. هغه د جزیرة العرب په زړه کې دنیا ته راغی. د هغه انسانو چې د انسانانو تاریخ رخ یې بدل کړل. د ناپوهۍ د شپو څخه د اسلام رڼا ورځ لوري ته. د هغه دور و چې د انسانانو زړونه د جهالت په تورتمونو کې پټ وو. اسلام ادامه ورکړل چې آباد کړي دا نړۍ د داسې انسان په واسطه چې هیڅ قسم طوفان به دا نشو خوځولی د خپل عقیدې څخه. خپل وطن یې پرېښود د دې لپاره چې ټول انسانان، ټول پیریان او د نړۍ هر یو فرد یو ځای کړي د عبادت د یو ذات لپاره، الله. عجیب ژوند د محمد صلی الله علیه وسلم. The miraculous life of Muhammad, peace be upon him.